در په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مڅ تاسو چې ټلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکو سم قربانه منځلي پاکا کړ ایرانی چارواکو تسنیم خبري اژانس ته ویلي په ایران کې پر شلو نقطو د اسرایل برید به اساس او یو رواني جګړه ده یو به خبري سرچینې تسنیم ته ویلي د اسرایل د پوز د ادعا چې په هیواد کې شل نقطې په نشه کړي به اساس دي او د دشمن د اهدافو شمېر له دې اندازې کم دی دغه به خبري سرچینې ویلي هغه خبر چې په دغه برید کې د اسرایل سل پوزي الوتکې شامل وي هم په بشپړه توګه دروغ دي او اسرایل د خپل کمزوري برید د پراخوالي په لټه کې دي د ایران پوز یو بیان خپور کړی او اعلان وکړ چې د ایران د پوز هوایي دفاع وغړي د اسرایل په برید کې وژل شوي دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر ایران د اسرایل برید غندلی دی ښاغلی کرزي دغه برید د ایران له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وبلل او ټینګار یې وکړ چې دا ډول پیښې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ لامل کیږي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانیې په خپرولو سره د شنبې پر سهار په ایران پوځي برید غندلی دی په دغه بیانیه کې ویل شوي دي چې ریاض د تاوتریخوالي د شدت او د شخړې د پراخېدو په وړاندې په خپل دریځ ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو او خلکو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي سعودي عربستان له ټولو خواو غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي او د کړکېچ د کمولو لپاره هڅې وکړي د بریتانیا لومړی وزیر کیر سټارمر نن وویل چې ایران باید د اسرایلو د بریدونو ته ځواب ورنکړي او په ټولو خواوو یې غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي د اسرایل راډیو او تلویزیونونو دغه هیواد د امنیتي بنسټونو د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي د لبنان په جنوب کې د اسرایلو د پوځ مکنی عملیات په وروستي پړاو کې دي او تمه کیږي چې په یو یا دوه اونیو کې پای ته ورسیږي د کابل جلال آباد وهم لاین سړک د 126 کیلومتره په اوږدوالي سره چې د کابل له بګراميو څخه پیل او د حق جبار ولسوالۍ په اوږدو کې جلال آباد له حلقوي سړک سره نښلول کیږي نن یې د رغولو چارې عملي پیل شوې د یاد سړک په پرانیست غونډه کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر وویل چې دا سړک به د هیواد د ملي اقتصاد په پیاوړتیا کې د پام وړ اغیزه ولري او د سیمو خلکو ته به د تګ راتګ د اسانتیاو ترڅنګ کوچني او منځني کاروبارونه وغوړوي هغه همدارنګه زیاته کړه چې د دې سړک پر رغولو سره به په لومړی لین سړک باندې د تګ راتګ فشار کم او د وسنۍ کېدونکو ترافیکي پیښو مخه به تر ډیره بریده ونیول شي نوموړي د سیمې له اوسېدونکو وغوښتل چې د پروژې په تطبیق کې له کارکوونکو سره همکاري وکړي څو د پروژې کارونه د نړیوالو نورمونو سره سم ترسره شي په ایران کې د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکو د شنبې په سهار د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د الوتنو لنډمهاله ځنډولو وروسته هوایي ډګرونو کې د پروازونو پیل اعلان وکړ د ایرنا خبري اژانس څخه خبر لمخې د ملکی هوایي چلند ادارې ویاند وویل د شنبې په ورځ د سهار له 9 بجو څخه به الوتنې بیرته عادي حالات ته راشي د غزې د ټانک په شمال کې د جبالیا په سیمه کې د نوشتو په ترڅ کې 3 اسرایلي عسکر وژل شوي دي دغه راز څو تنه عسکر ژوبل شول چې روغتون ته انتقال شول د اسرایلو پولیس له څو اونیو راهیسې د جبالیا د کډوالو په کمپ کې عملیات کوي عیني شاهدانو د غزې ټانک په شمال کې د کډوالو او دغه سیمې وضعیت ناورین بللی دی د سربیا ولسمشر وايي په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب او د هدف ته د رسیدو هڅې خورا مهمې دي الکساندر ووچیچ دا څرګندونې پرون د اروپایي کمیسیون له مشر اوزولا فان ډیر لین سره له کتنې وروسته وکړې ښاغلي ووچیچ په بیلګارد کې له میرمن فان ډیر لین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اروپایي کمیسیون مشر له سربیا څخه وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له اعلامیو سره د ځان تر دې زیات برابر کړي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې انروا په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د غزې په شمال کې د جبالیا کمپ ته د اوبو رسولو په بشپړه توګه قطع شوي او د دې سیمې د زرګونو اوسېدونکو د ژوند شرایط چې د اسرایلو د روانو جګړو له امله بندي پاتې دي ژوند شرایط هر دقیقه خرابېږي درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه تر بیا ښې چارې